سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه روایت کوي وای شکا رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الفقر وضيق المعيش. وای یو شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته د مسکینی او غریبی شکایت وکړي چې مسکینی ده ژوند می سم نه دی، فقر دی، زیات خوابه دی دا سړی. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دغه شخص ته یو طریقه ور وښول. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې سړي ته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل واذا دخلت البيت فسلم ان كان فيه الاحد او لم يكن فيه الاحد. ولومړی کار دا وکړه کله چې کور ته داخلیږې سلام ووایه، که په کور کې څوک موجود وي او که په کور کې څوک موجود نه وي. لومړی کار باید دا وي. دویم ثم سلم علیه، بیا پر ما باندې سلام وایه، یعنی درود شریف وایه. کور ته چې داخل سولې اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایه، دویم درود شریف وایه، ثم سلم علیه. او دریم کار به چې شي وي واقرأ قل هو الله احد، دریم قل هو الله احد صورت وایه. نو هغه سړی هم دا کار شروع کړي. کور ته ننوتلو په وخت کې به اول سلام وایه او بیا به یې پر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف اللهم صل اللهم بارک ویل او بیا به یې قل هو الله احد وایه. نو دغه حدیث کې راځي وایي الله تعالی جل جلاله پر دغه شخص باندې رزق ډیر زیات پراخه کوي، دومره پراخه سو رزق چې حتی افاز علی دیرانه و اقربائه، چې الله تعالی جل جلاله د همسایگان هم مالدار کړل او د اقربای هم د قریبان هم مالدار کړل. نو دا ډیر اسانه طریقه ده د رزق د پراخي لپاره او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم طریقه ده. موږ ته الله تعالی جل جلاله توفیق راکړي چې دا ګردو مرچ کور ته ځو دغه طریقه وکاروو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.